بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه امید څخه کوم. او ګرانو دوستانو، زه غواړم چې د اډوبي افتر افکت په باره کې تاسو ته معلومات هم درکم، او غواړم چې د اډوبي افتر افکت مکمل درسونه تاسو ته پلګه په پلګه، یعنی سټپ بای سټپ تاسو ته زه ریکارډ کوم او تاسو ته ګران دوستان ته مخکې کوم تر څو تاسو وکولای شئ چې دغه پروګرام سره آشنایي پیدا کړئ. نو مخکې له دې چې زه درسونو ته لاړ شم، نو د دې غواړم چې دغه پروګرام په باره کې چې اډوبي افتر افکت نومیږي تاسو ته یو څه معلومات درکوم چې دا څه دپاره کاریږي او کوم کوم کارونه موږ پکې کولی شو. ګران دوستانو، د اډوبي افتر افکت یو ګرافیک ډیزاینینګ پروګرام دی چې په دې کې کولی شو موږ هر قسمه انیمیشنونه جوړ کړو. د ټي وي انیمیشن، یعنی تلویزیونونو کې چې څومره انیمیشنونه تاسو ګورئ دا په اډوبي افتر افکت او داسې نور سافټویرونه دي، خو پکې چې ډېر پرمختللی دی د اډوبي افتر افکت دی چې موږ په دې کې انیمیشنونه جوړولی شو، رنګارنګ ټیکسونه، ټایټلې، انټروګانې، پروموګانې چې کوم په تلویزیونونو کې نن سبا ډېر کاریږي، هغه دپاره موږ دا کارولی شو. بعضې خلک د ودونو د فلمونو د سرفلمیانو دپاره هم کاري، او په بعضې خلک د فلمونو جوړولو کې هم ډېر رول لري چې په دې کې کوم فلمونه چې هالیوډ او بالیوډ کې جوړیږي، دا کوم غیر حقیقي صحنې یا دا تخیلي صحنې چې دي دا ټولې په افتر افکت کې جوړیږي. د مثال په توګه ما سره داسې بعضې شیان دي چې ما دا زه غواړم تاسو ته وښیم. د مثال په توګه لکه دا یو انیمیشن دی، یو ډېر سمپل انیمیشن دی چې ما مخکې جوړ کړی، لکه په دې شکل یو ډېر ساده چې د سره موږ دلته ټکس هم اضافه کولی شو، داسې که په تلویزیونونو کې مو لیدلی نو. او یا د مثال په توګه دا انیمیشن دا په افتر افکت کې جوړ شوی. دا یو چې ما راتلونکې یو حدیث دی هغه دپاره مې یو بیکګراونډ جوړ کړی دی. دا هم دا کوم حرکات چې دي دا ټول په افتر افکت کې جوړ شوي دي. یا د مثال په توګه همغه حدیث چې لکه دلته چې دا وازیږي دا هم د افتر افکت کار دی. نور داسې ډېر شیان دي لکه دا ګورو، دا په افتر افکت کې جوړ شوی دی. او څومره چې اعلانات نن سبا جوړیږي د هغه کمپوزیشن چې کوم دی، کوم یو ځایوالی چې دی هغه په افتر افکت کېږي. نو ګران دوستانو، خبرې مې لنډومه، ډېر هغه نه ځو. څومره چې موږ ورځ په ورځ کار کوو، څومره چې دا درسونه تاسو تعقیبوئ، تاسو به په دې ښه پوهیږئ چې افتر افکت کوم کوم کارونه پکې موږ کولی شو. نو اوس راځم د افتر افکت پروګرام خلاصوم. کله چې تاسو افتر افکت اډوبي افتر افکت واز کئ، نو په دې شکل تاسو ته به دا کړکۍ واضح شي یا وینډو به واضح شي تاسو ته په دې شکل سره. نو بعضې دوستان به دې سره آشنایي لري او بعض دوستان ته به دا ډېر نه وایي. نو دې دپاره به زه د انټرفیس چې ورته وایي یا کوم دغه معرفي دا به زه په مکمله توګه وکړم. ګران دوستانو، دا هم مینو بار دی چې موږ فایل، ایډیټ، کمپوزیشن، لیر، افکت، انیمیشن، ویو، وینډوز او هیلپ لرو چې د درس په مابین کې به موږ د سره آشنا کېږو. خپله څنګه چې موږ درس مخکې ځي په د ټولو کې به موږ کار کوو. دا بولي ټول بار دی چې دا سلیکټ بار دی، لکه په فوتوشاپ کې او په ټولو نورو ډیزاینینګ پروګرامونو کې که تاسو بلدیت لرئ، نو دا سلیکشن ټول دی چې په ده په ذریعه موږ یو شی سلیکټ کولی شو، کته او پورته وړلی شو. دا موف ټول دی چې موږ خو دوستانو دغه ټول څه ټولز چې دي دا موږ د کار په منځ کې په ده باندې کار کوو. هغه نه پس راځو موږ پروجیکټ پینل دی. پروجیکټ پینل څه شی کوي چې موږ دلته ډبل کلیک وکړو، د نورو پروګرامونو په توګه موږ خپل پروژې ته فایل راوړلی شو، که هغه ویډیو وي، که اډیو وي، که پکچر وي، عکس وي، دا موږ یو فایل راوړو
په ډبل کلیک باندې هم راوړلی شو او یا په رائټ کلیک امپورټ فایل یا ملټیپل فایل د شیانو سره یا وروسته موږ ډېر پکې عمیق نه ځو دوستانو وروسته پکې کوو. بل افیکټ کنټرولر دی چې دا هم د درس په منځ کې کار کوو. نور دلته د سټانډرډ بار څه شی وظیفه لري. دا ورک سپیس چې ورته وایي دا موږ په خپل خوښه ځان ته ورک سپیس جوړو شو. ورک سپیس چې ته وایي دوستانو دا کم صفحه چې ده دا مکمل دا ورک سپیس دی، یعنې موږ د کې کار کوو چې کار کوو دته ورک سپیس وایي. نو دا په خپله طرفه موږ ځان ته جوړولی شو. مثلا فعلا سټانډرډ دی چې کله افتر افیکټ واسکې هم دا سټانډرډ وي. آل پینل دغه هر یو ته پینل وایي. که غواړې چې دا څه چې پینلې دي دا ټول دی پکار نو آل پینل که وهو هغه آل پینل راځي. که انیمیشن زه مثال په توګه انیمیشن کله کوم دا پینل موږ ته د انیمیشن په شکل جوړه شوې. موږ که نوی انیمیشن جوړو نو دغو شیانو ته به موږ ضرورت لرو چې دا هم د درس په جریان کې وایو. که افیکټونه وایو دا وینډو موږ ته بل رقم خلاصیږي. که ټکس وایو که موږ کار په ټکس باندې نو ټکس وینډو ځان ته جوړو. ګوره هلته ټکسونه موږ ته راغل. دا بیرته زه جوړوم سټانډرډ. ښه په دې وظیفه باندې هم پوه شو موږ. راځو ټول نه د لاندې دا چې دا موږ ته ټایم لاین دی. ټایم لاین دی. ټایم لاین څه وظیفه لري چې هر شی چې موږ د پروژې کې اچو هغه موږ ته په دې ټایم لاین کې ښکاري. دا هم افیکټ او پریسیټ هغه دی پینل دی چې دې کې موږ مختلف افیکټونه کم افیکټونه چې تیار جوړ دي په د پروګرام کې دلته موږ ترلاسه کولی شو. کریکټر هم دا موږ ټکس له دې طریقه جوړولی شو چې ټکس غټ کړو ډکی کړو. په ده به انشاءالله هم موږ کار کوو. نور دا پینلې دي چې راتلونکي کې ټولو نه موږ کار کوو په درس جریان کې. نو ګرانه دوستانو خدای دې وکړي چې دا پوه شوي یاستئ نو تاسو به انشاءالله که دا درسونه تعقیب کوئ په ټولو باندې به پوهیږئ. یو بل شی زه وایم چې دا پروجیکټ پینل کې دلته یو بل شی به ووایو چې ټولو کې دلته نیو فولډر دی کریټ نیو فولډر. که دا کریټ نیو فولډر وکړم او نوم یې ورته ورکړم چې پکچرز نو دا پکچر په نامه موږ دا فولډر جوړ شو. اوس که څومره عکسونه موږ امپورټ کړي په ده کې اچو نو دا موږ پروجیکټ پینل به موږ ته منظم وي. که زه دا آواز کومه ګورم چې دلته موږ ته هماغه عکس پروت دی. ورپسې دی دلته کریټ ا نیو کمپوزیشن. ټولو کې مهم درس دا دی چې موږ کمپوزیشن څنګه جوړ کړو. نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله دوستانو موږ د کمپوزیشن نه شروع کوو او په ده کې به موږ زموږ درس به اصلي په دویم برخه کې شروع کیږي. نو خدای دې وکړي چې ما سره خسته شوي نه اوسئ. بیا هم امید سهار کې ما او زما سره اوسئ د راتلونکي درسونو لپاره.